وهابي پکې څوک جوړې دي زما خپل طالب ورا پاسه ګوره ورته دې طالب ته ټولو ګوره ښه هغه دې ته مخکا خپونه موټر وې جوړ کيو دې ته رسوي هغه زت خپل کولاو خلري وابيانو په شانو درې خنورم کولا شډیر ور دي نورم چټره لذي راځي دا لاس ته برکه بالکل برکه او دا سر دې دا سرسته بوزه پېمانو وای دا سړی توپ دي ستاسو پلارانو نه کیانو داسې موږ کړي دي ټول جواب راکې سپینګری داسې مونږ کړي دي راشه زما د حنفیت طریقه وګورو درېګه حنفي په طریقه سالور کوته فاصله نوم د پاسنیت په عاجزۍ سره پېمانو عاجزي دا د کاغه ده ستا پلار نکاح غره موږ کولو کده سې کولو مسکینه نیرانه په مناظره ګټلې شرنه غواړم کغواړي چې وهابیت حق دی او دومره منای چې حق دی ما سره علمی مباحثه تکي نه علما کې نه وای زپل باچا سے پل ټول د امانو شکر پورا به وهابیت اعلان کوم ها ته چې زه قران منم حدیث منم بعضی مثالونه در کومه سره مناظرې میدان کې چې نه وټه پیغاږي ته زه قران منم حدیث منم یا وهابي تلل شه یو وهابي سے کم یو درود بهتر دی دی به درته وای درود ابراهیمی وای درود ابراهیمی پیژنئ اکم چې په موږ کې ویل کېږي دی به درته وای ورته کم یو درود بهتر دی دی به وای درود ابراهیمی کم چې ته په موږ کې وي ورته ورونه بدعت باندې کې شرک باندې کې وې دي ته درود ابراهیمی چا ویلي دي قران کې راغلي دي چې دا درود ابراهیمی دی په حدیث کې راغلي دي تاخو بدعت شو وهابي وای چې کوم خبره قران او حدیث کې نه دا بدعت ته ستاسو په علاقه کې میخ شته کنيشته دې ته په عربی کې جاموس وای وهابي ته وې د میخ غوخه خوراک روا ده کنه روا او د دې شوده او پیسکل روا دي کنه روا کوي چې ناروا دي وې ته ولې د امریکای نه میخ راغواړي او د سعودي نه او په خپل ایمان خرڅي ولی په میخ ایمان ورکه او ولی د فارم کې ساتلې دي ولی پیس کې او کوي چې روا نه دي نه ولی ساتو کوي چې روا دي وې ما ته په قران او حدیث کې د میخ د غوخه رواواله او خیا دا خورستوراله د عمر سے په زمانه کې شامل کونی ولې شو هغه شنه علاقه عمر سے ته خطر راغی چې دې ځنه یو زناور راوته تک تو رنگ لري غټه وجود دی پایو سره سوکو غوخه سره سوکو عمر سے فقها کینول شم په فتوی ورکا چې د دې غوخه خوراکم راوادي او پیس کلم راوادي تانه پوښتنه کوم چې ته قرآن او حدیث کې وی مانمای دینه غیر نه منم بیا خو د دې پای مسکه کنه بیا خو شرک او بدعت دي خپل شرک او بدعت کې لګي او ماته وي مشرک تا ته کما خبره مخه تا کم ستا سلګونو خبرې ما سره داسې پرتی دي چې ستا په کتاب کې به تعارض وخم او کته وی چې نه عوامو د دوکې د پاره وی چې عربو کې چې رفع الیدین کیږي دا کعبه امام چې رفع الیدین کوي سعودي خود دین مرکز دی هلته چې رفع الیدین کیږي بلې دوه جواب دي یو جواب نه لري چې په سعودي یو ځل 200 کال د وابیانو حکومت تیر شوی هغه ټیم کې هغه سنیان وجل روا غړل ما د پاره دین سعودي عرب نه دی ما د پاره دین قران دی څه شی دی ما د پاره دین حدیث دی ما د پاره دین د امامانو فتوی دي ما د پاره دین د صحابه خبرې دي ما ته دا دلیل کې مې پیش کو ما ته دا وخیا چې قران کې دا چرته دي حدیث کې دا چرته دي سعودي کې رفع الیدین کیږي دیم جواب دا دی مونږ وايي مذهبونه څلور حق دي د امام شافعي سے مذهب دا دی رفع الیدین کوي هغه امین په زور وای هغه امام په قرات کوي نو دا د امام شافعي سے مقلدین دي نو خلق دوکا کی دی ها نو ته چې دا د امام شافعي سے مقلدین دي او دای رفع الیدین کې او ته چې رفع الیدین مونږ خلاف سنت دی نبی امام شافعي سے ته غلط وای کنه بیا امام شافعي سے ته ولې غلط نه وي چې زما مستخلاف سنت وي زړه ته امام شافعي سے بقیده کې ما سره یو دی ته ز برکت نه منم ته ز زیارت نه منم امام شافعي هغه به امام سے مزار تلاله 2 رکعات نفل به وکا د امام سے په وسیله به دعا وغوښته او فرمای چې په دغه شپه ما ته ډیره مسلې د دین آسان شوي امام شافعي سے خو به زیارت تطلع ته ورته شرک وي امام شافعي سے به وسیله نیوا ته ورته شرک وي دا مذهب خو د امام احمد سے بو
دا خو امام مالک صاحب چې په مدینه منوره کې به خپې اب لخپې ګرځیدا خدا سي عشق او محبت ته دا خو امام مالک صاحب د مذهب امامو چې مدینه منوره کې ترکم نبی علیہ السلام په علاقہ کې خپې اب لخپې ګرځیدا مبارک با چې کله حدیث وی حدیثو د پاره به غسل کولو ته څنګه وی چې مالکی مو شافعی ما زیارتونو ته خو مشرکانو اړې وي دې ته خو شرک او بدعت وي محترم او دومره بدرته وایم څنګه چې یو سړی ستا پلار ته کنزلو کې جنگ ورسره کې څنګه چې ستا نیکه ته کنزلو کې جنگ ورسره کې څنګه ستا مور خور ته کنزلو کې جنگ ورسره کې نن ستا عقیدې ته کنزل شروع دي نن امام صاحب ته کنزل شروع دي امین الله بشوري فتاوا کې به درته وښیم هغه وایي امام اعظم ابو حنیفه صاحب دا غټ بوت او